دا څنګه یو ښکلی د ویډیو ایډیټور په خپل لپټاپ کې فري ډاونلوډ کړئ. دوستانو تاسو فلمورا ایډیټور خو به تاسو لیدلی وي چې ډېر ښکلی ایډیټور دی د ویډیو هغه او هغه په پیسو باندې دی، یعنې چې را ډاونلوډ یې پیسې درنه غواړي. نو زه به تاسو ته نن چل ښیم چې هغه څنګه نن فري ډاونلوډ کړئ. دوستانو دا ایډیټور به زه تاسو ته هم ښیم چې دا ډېر ښکلی ایډیټور دی. دوستانو چا نه وي لیدلی هغو ته زه اوس ښایم په د خپل لپټاپ دپاره تاسو دا ډاونلوډ کړئ. ډېر ښکلی ایډیټور دی دوستانو. نو تاسو اوس کتلی شئ دا زه اوپن کوم. اوس دوستانو دا اوس اوپن کېږي، تاسو کتلی شئ دا یو ایډیټور دی، ډېر ښکلی ایډیټور دی دوستانو. او دا ورکې اوپن شو. دوستانو تاسو دا کتلی شئ زه په همدې باندې ویډیو ایډیټ کوم. دا ډېر ښکلی سافټویر دی، د ویډیو ایډیټور دی. دوستان تاسو دا کتلی شئ زه په همدې باندې ویډیوانې ایډیټ کوم. دوستان تاسو لاندې هم دلته ټول آپشن یې دلته ټیکسټ موزیک ویډیو هر څه تاسو دا سره ایډ کولی شئ. دوستانو ډېر ښکلی ویډیوټور دی. دوستانو د دې ډاونلوډ کولو دپاره تاسو چې کومه ویډیو ګورئ دوستانو دا اوس چې ته پکې زه لګیا یم د دغه ویډیو نه لاندې تاسو لینک ما درکړی دی چې هغې ځای نه یې ډاونلوډ کړئ. دوستانو تاسو چې کومه ویډیو ګورئ لکه څنګه چې تاسو کتلی شئ ما زړه ویډیو راواړول، دا یوه ویډیو ده. تاسو لاندې راشئ او په دې باندې کلیک وکړئ. دلته نور خط هم راځي، دلته ما خط لیکلی، دلته سره ما لیکلي ډاونلوډ لینک. تاسو چې په هغې باندې کلیک وکړئ نو ډایرکټ به یو داسې پیج تاسو ته مخې ته راشي. چې داسې مخې ته راشي بیا په دې زیړ خط باندې تاسو کلیک وکړئ پاس. چې په هغې باندې کلیک وکړه دوستانو نو بیا به تاسو دې خوا یو بل پیج ته راواړئ. تاسو دا کتلی شئ د ډاونلوډ نه شه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او ډاونلوډ یې کړئ دوستانو او انسټال یې کړئ. دوستانو نو دغه زموږ نننی ویډیو دوستانو دغه شان که نورې ویډیو څه تپوس کولی شئ ما ته، زه تاسو له هغه جوړوم. دوستانو نو بیا ما لوګو چې څنګه هلته خوا کوي هغه هم ما ته چل زده دی چې هغه د دې خپله مشهورتیا نسخه پرې راځي. ځینې خلک دا نه خوښوي چې دا تې زه خوا کړم نو ما ته لاندې کومنټ کولی شئ. دوستانو زه درته هغه هم جوړوم. په لوی الله هم سپارم دوستانو. تر بلې ویډیو پورې د لوی د خدای په امان.